ښکلی ماښام مو ډېر په خیر ډېر ښه راغلی لمر ماښام خپرونه پیل شوه نننۍ ماښامنۍ خپرونه زموږ ځانګړې ده ورزش برخې ته او نننۍ ماښامنۍ خپرونه حتما ښه په دقت سره وګورئ ځیر شئ ورته وګورئ چې نن هغه ځوانان چې په خپرونه کې راځي نجونې هلکان څومره ښه دی ورزش کې ورزش څه شی دی ورزش په اصل کې څه دی ورزش یو داسې اصل دی په ژوند کې چې موږ او تاسو د هغه نه ځینې وخت د صحت د ښېګڼو لپاره استفاده کوو ځینې وخت د بریاو لپاره استفاده کوو ځینې وخت د نوم د کمایي کولو لپاره استفاده کوو ځینې وخت د هغه نه موږ او تاسو د تفریح لپاره هم استفاده کولی شو مثلا رقص یو ورزش دی ترڅنګ یو تفریح ده ترڅنګ یو هنر دی چې هر څوک یې زده لري مثلا فوټبال یو ورزش دی چې لږ لږ کسان یې زده لري پروفیشنل که نه نو ورزش داسې یو شی دی چې هغه نه موږ او تاسو ما یو خبره کړې وه دغه خبره زه فکر کوم چې کرسټیانو رونالدو کړې وه یا نه یو بل چا د دې په وصف کې کړې وه د دې عکس اچولو بیا لیکلی و چې که غواړې پیسې ولري غواړې صحت ولري او غواړې خوشحاله اوسېږي نو ورزش وکړه واقعا چې دا وروستیو کې دغه خبره زه ډېره کوم همدغه جمله زه ډېر استفاده کوم دا درې کلمې دې لپاره چې واقعا ورزش سړي ته همدغه درې ورکوي نو ښه دی چې موږ تاسو ورزش وکړو زموږ استاد د صحت لپاره به ښه او اوس وګورئ زه ورزش کوم څه یو ښه اندام لرم راځئ شیر احمد خواته لاړ شو شیر احمد څنګه ولې دې وخندل خو اندام دې ښه ده که نه ځان دې سپېرې څنګه یې شیر احمده جوړې ووایې د خصم بات کی شکر ته جوړې سال اول تا خو ویلې زه ورزشکار نه یم که ورزشکاران وګورې بیچارهګان منډې وایي چې لږ زره ډنګر شي که نه نه ډنګرېږي زه د دې یو لحاظ رښتیا ښه یم لږ زره خو دا خوراک چې بس دا به لکه داسې شي لکه داسې به مخ ته ځو شیري خبره وایي خلک داسې غټ شي زه داسې غټ شم نو نن لپاره بیا هم د سویا وړو نه ما غوښتل چې کیک تیار کړو سویا رویا خفه نه شي نه خفه کېږي سویا چې دا ډېر خوندور دي او ډېر ګټور دي تاسو هم کوشش وکړئ دا په کور کې تیار کړئ او خوند ترېنه واخلئ د سویا داسې دی چې زیاتره وخت زموږ ستاسو هېوادوال اصلا ترېنه ګټه نه اخلي نو سویا اوړه چې دي ډېر خوندور دي او ماشومان لپاره ډېر ګټور دي ماشومان لپاره ډېر ښه دي بېشکه یو شی جالبه درته وایم شیر احمد چې زموږ ډایرکټر غږ وکړئ چې دا تا رقص څنګه ورزش کې راوړه رقص یو رقم رقص دی چې ورزش دی مثلا هغه ته هغه وایي چې ورته وایي موږ تاسو یو دفعه خپرونې ته غوښتي وو یوګا وایي نه یوګا نه هغه لاسونه داسې کوي یو ضرب میل دی یو بل د افغاني ضرب میل دی که نه چې هغه موسیقي نه استفاده کوي ته نه داسې رقص دی یو بل شی دی د چې خیز وهي ملاق وهي جمناستیک نه یو بل شی همدا پارکور جمناستیک هم استفاده کوي موږ تاسو بیا ملي اټن دی هغه بیا ورزش نه کېږي خو هغه ته هم ډېره سا پکار ده فزیک پکار دی ته اوس شو یو ته ودرېږي دا بیا چپه بل ته ثانیو کې که نه په ثانیو کې هغوی ته وکوي نو دا ورزش نه دا څه شی دی ته یې کولی ته راشه ته راشه چې ودرې تا څنګه ویل چې دا ورزش نه ته راځه یو چرخ ووځه دی ووهه چرخ کومه دی ډول ناچو دغه دی ځه نه داسې چرخ داسې ګوره پامیره نه تختې چا دا همداوس ګنګ شو ستانه په سرعت ده سور شو بیا راځه چې بیا سور شو ډوډۍ ووایه چې شی پکې ورختیا چې ګنګ شومه نه ټوکه نه کوم رښتیا وایم کلوز یونې چې وګوره سور شو بیا دی ته وایي ورزش واقعا چې ورزش شیدې یو لیتر دا یې څه شیدې دي وړه 2 ګیلاسه ښه د وزې شیدې دي وزې وزې شیدې دي کله خوړلې په خدای زه درته دا وایم چې دا وطني شیدې چې دي یو ورځ زه لغمان ته تللی وم چکر ښه پلار سره مې لږه لاندې خلاص ماشومان ټول زر وایم نو یو ځای کې ناست پلار مې کورنۍ کوم څه کېده نو دا مشر ناست ووایي چې واخله شیدې یو رقم بوی لري که نه دا شیدې ما زه نشم بسکلی دا ډانګی واغسته که نه هغه همسا داسې واخله اوس که یو چوخې کړم داسې مې پزه ونیوه او دا شیدې مې همدغسې سر ته کړه که نه زر مې وڅکل آفرین دا شیدې وڅکل چې قوي شي نو وړه پکې هم یو ګیلاس کارول کېږي 500 ګرام وړه د سویا دي چپه نه کړي یې چپه کړم 500 ګرامه بوره او بوره لږ زره میده وي ښه ده 4 دانې هګۍ غوړي تقریبا 200 ګرام پکې کارول کېږي 2 قاشقې پوډر د کیک او لږ زره سیادانه ښکلا لپاره ډېر ښه احمد هګۍ دې ماتې کړي دي وخته هګۍ مې ماتې کړي دي پاروي جانه هګۍ مې ماتې کړي هګۍ به زیاتې کړو کاسه کې دا چې زیاتې کړلې دا به یو لږ زره ښه مخلوط کړو مکس کړو څومره چې ګډ شي هغومره ښه دی
پوه شو پامیر ګله زه به ورته یو سندره کې ګډ کړه سندره او اول به کله کله غم اوس به څه شي شروع کړه نو اوس بیا بلې ما هېر شي اول به کله کله غم اوس هره ورځ غمونه اوس دي. هره ورځ غمونه دي وروره دا هم چې زیات کړل دې سره بوره زیاته چې بوره ښه حل شي که بوره لږ زره ډېره بوره چې اچوې دا بیا ضرر نه لري زه وایم چې که بوره تاسو غټه بوره وي نو هغه باید تاسو شروع کې یو څو شیبې ګرمه کې چې حل شي که وړه وي نو بیا دا حلیږي ضرورت دې ته نشته چې تاسو ډېر وخت دا په اور باندې کېدی بوره هم زیاتېږي بیا هم دا میکسوو ښه یې مخلوطوو وایي ستا شیریني ډېره خوښېږي کله چې شیریني مې خوښېږي او تریخي مې خوښېږي خو ډېری وخت شیریني ته ضرورت پیدا کېږي پامیر جانه دا خو ډېر وخت غواړي تقریبا شپږو دقیقې دا ښه ګډوو څومره چې ګډ شي ښه دی وروسته د هغه نه بیا وړو سره البته مونږ پوډر د کیک چې دی دا زیاتوو یو سندره خو پلی کوي وروره دا وګورئ دا ورسره ګډ شو پامیر جانه پلی کوي یو سندره پلی دلته چې وړه دي دا هم ورسره زیاتوو ګوره پلی کوي یو سندره هغوی نه پلی کوي رښتیا ښایزه مکس به یې وایم ګډوي یې مکس یې وایم پامیر جانه دا ټول ښه اوس ګډوو ښه سندره پلی کړه ناصر دغه پامیر جانه ګډ شو وګوره بدون د سندره هم ګډېږي دا ښه نو کله چې دا هم ښه ګډ کړل اماده شو وروسته دغه نه بیا دلته تاسو ویل چې بوره وه هګۍ وې دا به ورسره زیاتوو دغه زیات شول او څنګ کې به غوړي ورسره زیاتېږي غوړي هم چې ښه مکس کړل وروسته دغه نه به اوړه اخلئ دې سره میکسوئ یو شپږو دقیقې تر څو ښه اماده شي په آخر کې بیا سیاداني نه هم ګټه اخلو او په 20 دقیقو کې دا داش کېږدو اماده کېږي داش هم ګرم دی اماده دی نو ایله مند تاسو هم تیار کړئ که برقي داش نه لرئ په ګازي داشونه هم کېږي تاسو تیار کړئ ډېره ښه خبره ده ناځوانانو سندره پلی نه کړله خو زه به باید بل ځل تاسو پلی کړم دا ما وګورئ ژر بېرته راګرځو ورزشکاران مېلمانه لرو یو مېلمه مو موږ سره شته دی راځئ نو موږ خواته درنو دوستانو ښه راغلئ بیا ماښام په خیر تاسو لمر ماښام خپرونه ګوري ورزش کې تل صحتمنده پاتې شئ نن په خپرونه کې ما سره ورزشکاران دي همدا اوس راسره په خپرونه کې یو ګران مېلمه چې نوم یې دی عمران فاروقي ننګرهار ولایت څخه رارسېدلی دی د ګرمې هوا څخه ګورئ نیم قولی اغوستی دې لپاره زه هم باید دا جمپر وباسم خدا مایک به مې خراب شي ښه خیر مایک به داسې ونیسه چې بیا زړه کې چې ټیر نه شي که نه بیا وایي چې والا زه داسې ناست یم دی پټ ناست دی هوا ګرمه دلته ښه داسې دی چې مونږ او تاسو بیرون ته چې ونه ګرځئ چې وروره دلته ګرم د لاس 15 رانې سیګار روښاندي و که نه تاسو به یخ وایي ښه دې مېلمه لپاره مجبور یو مونږ وروره ځان اماده کړو ښه عمران جانه څنګه یې صحت دې ښه ده جوړ تیار یې په خیر راغلې خپرونه ته بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ستاسو همکارانو ته او د افغانستان ځورېدلي ملت ته خپل سلام وړاندې کوم ډېره مننه صاحب ډېر ښه راغلې د ننګرهار څخه همیشه بهار څخه ډېر ښه راغلې څنګه و ننګرهاریان خو سلامونه کول ټولو خپرونه ګوري هلته دوستان ګوري ډېر زیات دوستان بس کله چې اکثره دوستان زه ګورم بس راتلم مالزم پامیر جان خدای زموږ ورته ډېر سلامونه کوه والله چې په وطن کې مونږ د دغه هغه نه که نه نطاقي نه هېڅ شی ونه لیده که نه خو دا د خلکو دا مینه واقعا دا نو د انګلیسانو خبره اوور ده بیخي ډېره ده همدغه موږ ته کفایت کوي نو موږ مننه کوو موږ هم د تاسو لپاره یو خپل خلکو لپاره یو او دا ځوانان چې موږ دلته خپرونې ته راولو دا زموږ خپل خلک دي خپل دوستان دي خپل ځوانان دي د وطن آینده ده او وطن اوس هم په دوی باندې ولاړ دی نو هغه لپاره عمران نن بیا موږ سره یو ځای شوی دی په خپرونه کې او اندام یې ښکلی کړی دی وزن یې کم کړی دی دا څه چل دی څه خبرې دي څه دي په لاره اچولي خیر سره بیا مخکې تقریبا پامیر جانه تاسو سره مې چې خپرونه کړې وه هغه ټیم کې زه 100 کیلو وم وزن مې ډېر زیات و ډېر غټ وم او بل دا چې تمریناتو نه هم لږ لرې پاتې وم نو اوس مې سږ کال امادګیانې نیولې په خیر او امادګیانې مې شروع دي را روان کال ته امادګیانې دي مسابقو لپاره او نور د کلب تقریبا 15-16 شاګردان دي هغه هم راسره ولاړ دي نو کابل ټیم ته او خصوصا ننګرهار کې هم خبرې رئیس صاحب سره کړي دي ننګرهار کې هم مسابقې کېږي ښه دا راته عمران جانه چې د څه شوي دغه مسابقو لپاره د
څه شي استفاده کړی دی مثلا هغه ځینې زموږ دوستان دي چې بدبختانه پچکاري او دا شیان استفاده کوي ما خو تر اوسه پورې موږ مسابقو ته وخت شته ما خپل ډایټ نیولی دی یو 80% په ډایټ کې روان یم او خپل تمریناتو مې اقدام ورکړې ده تر څنګ یې ښه خواړه خورم تازه میوې خورم پنیر خورم هګۍ خورم پروتین ورسره لږ استعمالوم دغه شی نه استعمالوم خو تر اوسه پورې هغه شی نه موږ نه استعمالوم ښه ده چې سړی اندام جوړ کړي خو هغه طبیعي خوراک وکړي دا پچکاریان دا نور مواد چې دي دا لږ زره خطر خپل لري که تاسو یو اړخې فایده لري بل اړخې کیدای شي چې تاسو ته خطر او زیان ورسوي ښه نو دا اندامونه به دې چې جوړ کړي دي دوستانو ته خو وښیو داسې خو نه ده چې بیا ځای نه شي که نه څه نظر لري مشکل نشته دلته ښه که هلته ما سټیټ په سر باندې راځه هو راځه چې یو شوق وکړو که نه دومره خو دلته هم کیدای شي دلته هم ښه ځای دی دلته بل لاړ شو دومره انډا مې جوړ کړی زحمت یې مصرف یې کړی ورور داسې خو نه ده څومره مصرف به دې کړي همغه پخوا نه تر اوسه تقریبا دومره مصرف خو نه ده کړی خو بیا دا هم زمونږ فیلډ ده خو هغه ملګری دې ما ته مخکې یو شی وویل چې دې دومره مصرف کړی په دومره مصرف 3 ودونه کېدل مصرف خو حتما لري هغه کوم خوراک چې مونږ خورو کوم د تمرین کوم هغه پریزاني چې د مثال د هغې خپل پریزاني لکه چرګ شو ماهي شو هګۍ شولې پنیر شو همداسې نور زیات خواړه هم دغه مصارف میوهجاتو کې شو وچه میوه کې شو مصارف لري قیمت هم ده وچه میوه قیمت هم ده واده دې کړی که نه واده مې کړی ده څه وایې خو نه معلومیږم داسې خدای یو چا وویل وایي چې واده وکړي بیا دا تمرین نه کېږي نه تمرین کېږي ښه خبره ده خو هر وخت چې تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ که هغه درس وي که ورزش وي تاسو کولی شئ چې ورته ورسېږي دا ډېر ماشوم هم لري ماشوم هم لرم ماشاءالله څو دانې دوه مې زمن دي دوه نه خو د هغوی به باډي بلډران کېږي بس انشاءالله انشاءالله ما زمن به چې کېږي هغوی به ډنګر مهرباني کول چې سټیټ ته ووځي پټ شو کېږي ورسره سمه ده پټ چې شو شي بیا ورسره مثال زیرې بغل اچول کېږي په دې لیول سره سمه ده په دې شکل سره بیا ورپسې زیرې بغل اچول کېږي په دې لیول سره سمه ده هغې نه بعد بیا ورپسې پټ به کش کېږي مسابقاتو حالاتو کې سټیټ کې لاندې ججمنان ناست دي هغې ته به مکمل پټ مکمل جرمنان تاسو هغه کوي ججمنان ناست دي لکه نمره چې ورکوي جرمنان نه هغې نمره ورکوي بیا ورپسې په دې شکل سره موضوع اچول کېږي ماشاءالله اندام دې څو دی دا بازو دی تقریبا د سوی چې 19 انچ بازو 19 دی هغه غاړې نه غټ دی ولا ښه نور بعد د هغې نه دې سوی چې حرکتونه ډېر زیات دي د هر یو پټ او خېټه مکمل داسې شو کېږي ورسره هغې نه بعد حرکت چول کېږي ورسره پشت بازو مکمل په دې شکل بیا ورپسې پشت بازو اچول کېږي په دې شکل سره مکمل خېټه پټ مکمل ورسره کش کېږي اوس که ته مثلا تمرین پرېږدې ستا اندام همداسې پاتې کېږي یا به کوچ نه کېږي نه دا په مجموع کې غلطه خبر ده هر تمرین چې پرېږدې خرابېږي هر تمرین که هغه بوکس که فری فایټ که باډي بلډینګ هغه هر یوي خرابېږي که چېرته ته تمرین کوې هر تمرین اقدام ورکوې ته به ورسره ښه کېږي فټ کېږي به او که ته هر تمرین پرېږدې مثال هغه تمریناتو نه کې نو هغه ته خرابېږي که بوکس کاري نفس هم د لاسه ورکوې او هغه کوم عضلات چې دي هغه هم رشد نه کوي یو شی به راته وایې ته خو استاد مې په دې برخه کې ځینې شاګردان دي چې هم سګرټ وایي هم تمرین کوي هغه فایده نه لري ته یو کلاب کې ما تمرین کوو چې کته کېدل مې ودانه زینو کې ناست وو سګرټ وه ما چې څه شی کوې وایي سګرټ وه ما دلته تمرین کوي دلته سګرټ وایي ځینې بیا دي پاڼې ږدي دلته که نه هغه نسوار چې خراب شي د هغه سرطان پیدا کوي د سوني نو زه دا هیله لرم چې دوستان یې نه کاروي خوشې دي کړي جدا معذرت دی نه غواړم چې نور نقص هم پیدا کوي دې سره تمرین او هغه بیا نه کېږي سره هو که نه تمرین منځ کې مشکلات ډېر زیات پیدا نو ښه نه ده چې هم سګرټ استفاده کوي هم تمرین وکوي چې کله سړی تمرین کوي نو هغه خپل صحت په خاطر یې کوي چې ما صحت جوړ شي هغه تمرین بیا باعث د دې کېږي چې تاسو دا مواد پرېږدئ که نه وجود نور ضرورت ورته نه په خاطر راځي چې د نشهیي توکو څخه منع شي او خپل صحت ته رشد ورکړي خپل صحت ښه کړي نو که داسې نو بیا هغه تمرین ته مه راځه نو هېڅ فایده نه لري نو تمرین ته چې راشي هغه یو ګیلاس جوس وڅکئ شوده وڅکئ خرما ورسره وخورئ نو داسې وي چې بدن د رشد هم کوي او که دا ته راځي ورسره دا عملونه هم کوي نو دا هېڅ فایده نه لري څه شی ډېر خوښېږي په کلب کې چې ته ورته هر ماښام یا هر سهار وایي چې زه باید لاړ شم حرکاتو کې
یعنی زه ما چی خوښیږي زه مثال درکوم زه چې هګۍ او کچالو لپاره ځم اخر کې چې خوړل کی کنه ته د ډیر تمرین لپاره خوشاله اوسېږي چې لاړ شي زه د ډیر تمرین لپاره خوشاله یم او د خپل د حرکات او دا چې هلکان ګوري ځوانان ګوري راځي ځوانان باید هغې مونږ وګورو نوي شاګردان چې راځي هغې بیا ډېر زیات تشویقېږي مونږ سره بیا زمونږ چې ده په جلال آباد کې مونږ اوس ډېر ښه جیم جوړ کړی ډېر ښه برانچ هم جوړ کړی ده خصوصا ننګرهاریانو ته لاندې باډي بلډینګ د بره فټنس هم جوړ کړی شین چمن هم ورته ورکړی ده او ماشاءالله ډېر مصارف یې پې کړي دي ډېر سرمایه ګزاري پې کړې خو څه په خاطر د خپل د ننګرهاریانو په خاطر یې دا مصارف کړی ده چې خلک سهولت کې شي او داسې تر شاور تر تشناب او تر هر څه پورې دی ته تر ګرمو اوبو پورې سهولت بریالی اوسئ انشاءالله چې دغه تمرینونه چې کوئ رنګ راوړي او تاسو په مسابقو کې کوئ مننه ډېره مننه تاسو نه هم مننه چې تاسو دلته میلمه کړلو او موږ غوښتلو قربان خوشحاله شو ډېره مننه زما ګران ورور فاروقي له ننګرهار څخه راغلی و او ښه ورزشکار دی نو خدای دې ورته ښېګڼې په برخه کې موږ دمه لرو ژر بېرته راګرځو نور مېلمانه هم شته دي تاسو د خپرونې لیدونکي اوسئ میره بشکه ده تا چی اکشن وکړه زه خو هسې ناق راغلم سلام دوستانو ښه راغلئ نننۍ ماښامنۍ خپرونه کې موږ سره بویکا څوک وایي د روسیې دی څوک وایي د انګلستان دی څوک د امریکا دی دا دی بالاخره د افغانی دی حفیظ الله نیرو زموږ ګران ورور په مزار کې اوسیږي افغاني بویکا ورته خلکو لقب ورکړی دی خپله یې ځان ته لکه چې لقب ورکړی او بله خبر دا ده چې دی په څو برخو د ورزش کې ماشاءالله مهارت لري او تمرین ورکوي خپل شاگردان ته نن ماښام ما سره په خپرونه کې میلمه ده ورته ښه راغلاست ډېر ښه راغلی ماښام دې بخیر تشکر زنده و سلامت باشین خدا کنه که همیشه لباس عافیت بر تن شما باشه خسته نباشه کارکنای تلویزیونی لمر برنامه لمر ماښام برنامه لمر ماښام بفرمایید صاحب کې بشینیم بیاین بویکا چې دی یو فیلم بود بلد ان استون زه فکر کنم داسې و یک فیلم بود نه باز یک استایل داشت همه قسم او فیلمایی بود که او فیلماش به نام اصلا نام بویکا اسکات اتکینز است او فیلمایش که بویکا را مطرح ساخت فیلماش به نام اندسپیوتد شکست ناپذیر که همیشه رنگ در داخل زندان است او فیلمای زندانیش است که او را زیادتر به جهان مطرح ساخت به نام یوری بویکا که ما خو از افغان هستیم اسلام هستیم از افغان بله افتخار به ملت خود هستیم خب گپ اینجا هست که او یک هنرپیشه یک اکتور موفق جهان از عرصه سینما با به خودت دیگه یک الگو است با ما یک الگو است ما پیرو از دینش کار نداریم نه دیگه او گپایش کار نداریم ما فقط استعداد و قهرمانیش به ما قابله دقیقاً خودتان ورزشکار هم هستین ما در بخشا ورزش میکنین شما ما 17 سال است که در رشته رزمی هستم ماشاءالله بسیار خوب ما در 5 رشته ترینر رشته رزمی هستم نام خدا کانفو مویتای فول رزم ژیمناستیک پرورش اندام دهی اواخر رشته MMA تحت نظر استاد باز محمد مبارز قهرمان کشور سازمان AFC دومین قفس MMA را در سمت شمال ولایت بلخ فعلا فعالیتش به دوش ما هست ترینر MMA هستم ورزشکار بودین باز بویکا شدین ورزشکار بودیم مطابق از که ورزشکار بودیم چون که هنر با ورزش با هم زنجیر است در قبال ورزش باز ما خواستیم که استعداد ورزشی خود به تصویر بکشیم بسیار خوب خودتان سینماگر هم هستین ما سینماگر هم هستیم در 6 فیلم نقش بازی کردیم یک دو چینل برنامه ورزشی صبح ورزش هم پیش میبرم بسیار خوب در ضمن از در اعلانات ها کار میکنم کت پرودکشن ها کت فیلم سازا هم فعالیت خود داریم بسیار خوب باز مثلا در کدام بخش شما همیشه نشان داده میشین بویکا هستین یا نقشه دیگر هم بازی میکنین نه
ما که در فیلم ظاهر شدیم با استایل بویکا ظاهر شدیم. خب در فیلم در فیلم. اوه خیلی یک نقش بویکا را اگر شما امی لحظه به دوستان نشان بدین. ما یک دیالوگش میگم. بسیار خوب است. انگلیسی است پشتو داری؟ انگلیسی است. خب ما هستم در نقش یا تناستی؟ نه خودت هم باش مشکل نیست، به خودت میگم. خب تو همو مال چی کار است؟ تو همو جان مقابلم باشه، مو افریقایی. همو که در زندان کرد. خب نه او رفیقش. کاتش که فرار میکنه باز داخل دلارا را میاره. برگر که میخوره. منتها جمله شده از داخل زندان است، هم دیالوگش میگم. خب ما چی کار هستم؟ تو بدماش هستم یا بچی خوب است؟ تو بدماش هستی که فعلا به روبروی ما قرار داری. تو برخلاف ما هستی. I know you are a champion long time ago, but in here I'm a champion. God has given me a gift. I'm a most confident fighter in the world. If you can fight me, you come in the ring. I'm an undisputed fighter in the world. Please forgive me. خیلی خطرناک گفت. همه معافی داده بایی. یک دیالوگ. ترساندیم والا. خوبش نام خدا چقدر خوب. بسیار عالی. بخی یعنی تو نشان میگیری. آفرین. خب چند فیلمش دیدی؟ من کل فیلماش دیدم. کلش. شیر احمد فیلمش دیدی؟ فیلم شیر احمد یک فیلم است به نام شیر احمد داره. شیر احمد فیلمش ندیدیم. دو آشپز میباشه دو فیلم. ندیدیم من امروز میبینیم. یگان چیز خود نمایش بدیم با دوستان. خوب میشه نه؟ خب یک بله. کار میکنیم قایت است لباسا خو خیر باشه. خیر ایره دور کنیم یا باشه؟ والله پالون ما قایت است. خیر عزیز کار بگیره. پالون قایت است که یک چند لغت بوی کارا میزنه. من کاش که میفهمیدیم یک لباس ورزشی پوشیده میامد. نه؟ با خدا. خب خیره برو از یگان بوکسش برو. خب خیر باشه یک چهارم میکنم. میشه بخیر برو. شما رو دیم خدلا. من رو دیم. بزن. خب شما باشین. خب اینجا هستم. براستی نزنی مقصد ما نمیزنه تا خطا نشو. خب. محکمه. نه بیخی دیگه فکر کن. واو. اوه. واه خوبش با خدا اگه من میفهمم که مقبول میذاری برای راستی استاد میشدم بیا چقدر خوبش ماشاءالله که ورزشی لباسونه و دیر کله والله چه دا چه ورزشی لباسونه وای بیخی بازار نراغه ورزشی لباسو که نام خدا چون فصل زمستان است زیر پوشی داریم باز لباس کورتی پالون یک ذره قیت است وای کای عزیز من قبولت کردم ان شاء الله بنده هم قبول کردن که هم ورزشکار خوب هستی هم اکتر خوب هستی اگه داری یا در پشتو اکت کنی چه قسم اکت میکنی؟ والا مثلا شیر احمد یک چیز بگو آشپز است؟ آشپز مثل که یگان نقش نشایی باشه نه؟ آشپز است؟ آشپز است به این دیگه خراب کردم اگر از این برخورد قانون خوب صحیح تو یک قابچی دیدی بیار که پس برات بیارم خب یک قاب بیار که صحیح اصلی باشه دیده که قاب ما بارم کردم میتونی خب مشکل نیست نه سوار جدا میتیم جدی رئیس نان براتون نام کنه نه این غوار کنی معده میشه نه مثلا میرم در جان همونجا کار کنم هر رقم راحت هستی آزاد هستی که فکر کو فضای سینماست دیگه آورده چیزه آورده رئیس بسیار خوشمزه است نوش جان کنین چی هستی رو که آوردی؟ رئیس و موقع پیسه دادی امیر آوردم دیگه پس کده؟ تو گفتی که دو گگ پخته کن نگفتی که باب جور کن بخورا این کل اکناش از راستی از بخورا میترسم بسیار خوبش بسیار زیاد تشکر خیلی خوش شدیم از اینکه امروز دیدیم تا و چند لحظه فایز بردیم از این مقبولت از این گپای مقبولت و انشالله که در تمام عرصه‌ای که هستی موفق باشی بخیر باشین زنده و سلامت باشین ممنون جان سپاس بسیار خوش که ما را دعوت کردین خیلی خوش آمد خدا کنه که همیشه جور صحتمند مردم افغانستان جور صحتمند باشن آمین ما را تنها نگذارن در سه هنر و ورزش بدون شک که الگوی
با جهان ما هم باشیم، به نمایندگی از جوانای افغانستان. ان شاء الله که میباشیم. قربانتان جان، سپاس. بسیار خوش آمد. ډیر مننه کوم له بویک از حافظ جان څخه چې نن خبرونه تراغه ماشاءالله ډیر ښکلي حرکات یې تر سره کړ. دا ما ګوري ژر بیرته راګرځو، نور مېلمانه هم لرو په خبرونه کې. راغلی درنو دوستانو، بیا مو ماښام په خیر. شیر احمد خپل کلیوال پیدا کړ، نن په خبرونه کې ورسره آشنا شو، وروسته له ډېرې مودې ورک کړی او نن یې په خبرونه کې پیدا کړ. پرویز نادري ګران ورور پرویز نادري ډکو نن موږ سره په خبرونه کې دی او فری فایټ کوي، موټای کوي، نو ورزش کې اخته دی. او زه به تاسو ته یو شی وښیم مخکې له دې چې دې څېره وګورئ او ورسره آشنا شئ. ډېر تاسو ته به دا وښیم، یو وخت چې موږ واړه وو دا د بوتل نه دی چې څښل کېږي، اوس به مې نوم ورته اخیستلی ګازار څښاک لپاره چې دی که نه، د هغه سره پوښونه هم ټوله او دا وګوره په خدای چې دونه نه وشي و مقصد. ماشاءالله ماشاءالله. بس چې دا بل ملک کې وای دا به اوس میلیونر ورته ښه راغلاست ویم. ډېر ښه راغلی، ماښام دې په خیر. څنګه هستی؟ خوب هستی؟ جور ته ورسی؟ بسیار خوش آمدی. انشالله سلامت باشی. زندگی بخیر میگذره. قربان سلامت. اینجا خوش هستی یا در ایران خوش بودی؟ در کشور خودم خود چیز دیگه است. واه چه گپ زدی؟ بهترین گپ است. ورزشکارا همیشه اینمی گپ به زبانشان است. اگر نصرت حقپرست است در لندن است فکر میکنم. دبی است. نه زندگی اصل در لندن میکنه. او نصرت حقپرست. او هم میخواد به وطن خود خدمت کنه. اگر امیری است در فوتبال او هم میخواد به وطن خدمت کنه. اگر شما هستین اینجا همین لحظه میگن به وطن خدمت میکنیم، بهترین گپ است. چقدر سال میشه خودت ورزش میکنی؟ 12 سال میشه که ورزش میکنم. 12 سال. این مدال‌ها در طول همین 12 سال به دست آوردی. بله. چی داده برات ورزش در 12 سال؟ ساعتمندی دیگه. تنها دیگه نه. ساعتمندی دیگه. پول دارایی. نه دیگه، فقط ما همین برای ما مهم همیست که بیرق افغانستان رو به اختصاص داریم. بیرق ما بیشک خبره ده. باشه ما مهمه. خب دا چې دا خبره کینو مونږ ته بیا ضروری ده چې مونږ دوی هو هڅو، مثلا د دوی هغه مسؤلین چې دي هغوی ته ضرورت ده چې دوی تشویق کړي، حمایت ترېنه وکړي، مثلا مالی، تر څو چې دوی ذهن آرام اوسیږي او دوی خپل ورزش وکړي. پامیر جانه جان ماشاءالله مډالونه ډېر دي که به خارجي مډالونه هم زما په نظر. والله دلته خو ایران هم ښکاري، همداسې نور ځایونه هم ښکاري. چند دانه مډال داری؟ یاد دست متوجه شدی حساب کردی یا نه؟ مدال 40 دانه است. 40 دانه کلش در دو بخش است؟ مویتای فری فایت؟ در فری فایت زیاد داری مویتای؟ در مویتای. در مویتای. بوکس ضربش چقدر است؟ وزن نکردم. نکردی؟ چرا من ساچو؟ سرا میگه وزن شو با میره شامل چند کیلوستی؟ 93 کیلو. 93. این حال معلوم میشه اگه چپا کردی ضربه مشت است 93. مرا دوست دارم، مرا چرا بزنم بعدش آشپزی میکنم. خب نه آبایی خاطر شاید چیز یا آشپز است. آشپز دیگه کار نداریم که با خدمت میکشه. بله تشکر. مدالایی که آوردین از ایران یا از دیگه کشورها در مسابقات چندم شدین، میشه مدالا رو پامیر جان نشان بده؟ میشه. از مدالا ما هست. این خود زیاد است، در کل گپ میزنیم سرش. ایره والله فهم. دوستان دا مډالونه دي یو روخه چې کوم یو د ایران ډېر مشکل ده. نو شیر احمد دې ټول باندې خبرو کې دا ایران چند د ایران مسابقه میکردین شما؟ در ایران هم. یا حال رفتین از اینجا؟ نه همونجا بودم، در ایران مسابقه میکردم. خب آفرین. با ایرانی ها که بردی نه؟ یگان اقتصاد نمیکرد یگان که چطور ما را بردی؟ نه دیگه واقعا زور میتونه مردم ایران هر چی که باشه در کشور خودشان که سرشان که بزنیشان خود زور میتونه. یک قصه جالب کو برام. چند تا قصه جالب مثلا در ایران در یک مسابقات مثلا رخ داده باشه امروز. خیلی از همین ایرانی‌ها که به افغانی ما ظلم میکنن، خصوصا با مهاجر خیلی. با افغانی‌های شوخ یا با افغانی‌های آرام؟ کلش دیگه همین افغانی‌های ما دیگه. در بیلران پت میشدن. مامورا میرفتن، این پلیسا از ساختمان‌ها زیر میپرتافتشان. باز ما دیگه داخل رنگ میرفتیم، همونجا قرض میگرفتیم پیشا. خدا یارت خوبش باز یک عریف هم بود، من خب فهمیده بودم که عریف هم هست، علی رضا بود نامش. همشیره‌ش هم آمده بود مسابقات، مادرش یا کلش آمد
پدرش به من گفت آقای نادری صبح چی خوردی؟ شیر که بخوری خود دب میشی گنگس میشی. گفتم شیر خوردم. اگه درو گفتی؟ عریفم بود دیگه. شیر خورده. گفت کدام شیر؟ گفتم کیک هم بده. من خیلی کیک خورده گفتم کیک بگی. از این شیرای هم کلام بخشش گرفت. خانواده بخور پسرم. بابا نمیخورم شیر بخورم که چیز میشه سرم گیج میره. بخور پسرم قوی شی. بوده گرفته خودت. گفتم والا زدم در جانت. بوده که خودت در مسابقه گرفتم. خواهرش میگه عزیزم علی جون بزن بهتره کنه. ترکونده رو نشون میدم. اومد داخل رنگ دو سه تا کار کرد سرم که یک فرانکی کرد. این مشکل شاندم در آبگاهش خلوت کرد بخی در روی اومد باباش چی میگه؟ بابا آقای نادری واقعا زدی سر ما خدا شاهده. سر ما کلا گذاشتی. گفتم نه بابا افغانی اینجوری نیستن. هر کلا بذاره درستابی کلا میذاره. والله فرید خوبش کردی. خوب است که ما توسط قلم توسط ورزش به دیگران نشان بدیم خدا. این کار خوب است. دیگه ما از جنگ خسته هستیم. ما هیچ وقت با کسی جنگ نمیکنیم نمیخوایم. ما همیشه خواهان صلح بودیم هستیم و این پیام ما به تمام دنیا است. پیام خودت هم شاید همین باشه دیگه. پیام همین با جوانان که ورزش کنن با ورزش رو بیارن. پشت عمل تو چیزا نگردن. مواد مخدر چی فایده؟ هیچ. یا تفنگ چی فایده؟ هیچ. با جای تفنگ قلم بگیرن درس بخونن که کشور ما آباد شوه. دست به دست هم بدیم. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. زنده باد برادر خوب ما که امروز در برنامه آمدن. پرویز جان قربان سلامت باشی. با استعداد با عقب دال. ما واقعا خوش شدم امروز دیدمت. بخیر باشی. بسیار خوش آمدی. گاهی شده مثلا در نگاه اول یک کس بدت بیای؟ نه والا کسی پس خوشت نه. بیشتر من گفتی شیر احمد سلام یک رقم بعد خورد. دوست عزیزم است. سلامت باش. یک کیک جور کو. با پرویز جان کیک جور کو که نوشیدن کنه. بسیار زیاد تشکر میکنم از پرویز که امروز به برنامه آمد. مونږ د ماخلو دوستانو ژر بیرته راګرځو. نور میلمانه هم په خبرونه کې لرو. هغوی به هم موږ سره یو ځای شي. ډېر پیاوړي او قهرمانان نجونې دي چې تاسو به یې وګورئ. تمام. درنو دوستانو ښه راغلی خپرونې ته. ماښام بخیر. موږ سره نن په خپرونه کې داسې یو ټیم دی چې د دوی استاده چې دا یو کلب یې جوړ کړی د نجونو لپاره او تر څنګ کې هغوی ته بیا مفته تمرین ورکوي. نو هلکانو ته هم ټایم لري خو هغه جدا دی او په دې وروستیو کې لوبې ترسره کړي دي. نو په دې لوبانو به خبرې کوو. لوبو هغه نوم کوم نوم چې ورته ورکړل شوی و رویای صلح آرزوی دیرینه. دا د دغې خپرونې یا د دې لوبو د مسابقو هغه نوم و چې د حفیظه بهمني لخوا دغه لوبې ملاتړ شوی و. دوی ملاتړ کړی و او حمایت یې کړی و. نو تر څنګ یې ورسره شبنم حسین زاده او شکریه بهمني چې دوی هم په مویټای برخه کې فعالیت لري. نن موږ سره میلمانه دي. دوی ته ښه راغلاست وایم. ډېر ښه راغلی. ماښام بخیر. مننه. حفیظه بهمنی عضو تیم ملی رشته موی‌تای در افغانستان و مسئول انجمن ورزشی بانوان افغانستان. بسیار زیاد خوش آمدین و دوستان دیگر هم خوش آمدید میگیم. به نام خدا خدمت شما و بیننده های عزیز. بسیار زیاد تشکر. خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز که ما را بیننده هستند. شکریه بهمنی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی موی‌تای افغانستان که مدت 5 سال میشه رشته موی‌تای پیش میبریم. نام خدا بسیار خوب است. آفرین. و این حفیظه جان دیدی خودت آمدی یا پیش از خودت آمده بودی؟ من خیر حفیظه جان پیش از ما بودن که اینا خواهر کلانم هستن و 3 سال از ما کار زیادتر تجربه کارشان در رشته بیشتر هستن. وقتی اینا با ورزش موی‌تای رو آوردن و از خودترکی به ورزش علاقه‌مندی زیاد داشتم و وقتی مسابقات اینا را دیدم واقعا هیجانی میشدم و همیشه یک مسابقات میگفتم روز شب که من در می رینگ داخل شوم و فایت کنم مبارزه کنم که امروز بله امروز مگه بیشتر نه کمتر دخترها حسود می باشن؟ کمتر بسیار کم. حفیظه جان به ما گفت میگه که وقتی که مرا شکریه جان دید باز گفت ما میخوایم. نه خیر نه ما علاقه‌مندی داشتیم به ورزش. خب در ورزش هر چقدر حسود باشیم خوب است به نظر من. چرا؟ ورزش برای ما به صحت ما مفید است. بله بله. با وطن ما
با بیرق ما نام میتن ما در دنیا دیگه با خاطر اگر حسودی هم کنیم به نظر من بهتر است. چی نظر داری؟ حسودی سالم. مثل که میگن رقابت سالم یا حسودی سالم شده میتونه. خوب است به حسودی هم یک چی میگن یک بعد جدید دادیم که دوستان ما اگر حسودی کردن در ورزش حسودی کنین. ولی بعضی ورزشکارها هستن که واقعا به شانشان نمیزیبه که فلانی رو من تو میکنم فلانی رو گیر کنم در رنگ. خب صحیح سال ما یک بخش داریم نه ما شما که روی در روی میشن میگن که ما در رنگ برات نشان میتونم او است نه؟ بله. او صحیح از دیگه که در کوچه و در بازار و در فیسبوک نوشته کنیم به نظر من درست نیست. و شبنم جان و حسین زاده چقدر وقت میشه که مصروف ورزش است؟ ما مدت 4 سال میشه تمرین میکنم و اولین بارم که رشته موی تای آغاز کردم پیش استاد حفیظه بهمنی آغاز کردم که 2 مسابقات بیرون مرزی رفتیم و دیگه تا فعلا ندیدم. چی لازم بود که به ورزش؟ ما واقعا وقتی پسرها رو میدیدم که در رنگ مبارزه میکرد علاقه داشتم از خوردی و پدر جانم میگفتم پدر جان من میتونم که باید برم داخل رنگ و مبارزه کنم و این انگیزه ما بود. چقدر گپ بس آفرین. ما همیشه میگیم که دخترها پسرها نداره. بله. یعنی ورزش به همگی است. به هم است. مثلا مادر ما میتونه ورزش کنه، خواهر ما میتونه ورزش کنه، پدر ما میتونه ورزش کنه، همگی ورزش میتونن. و لازم است که یک انسان در روز نیم ساعت کمترش ورزش کنه. این به صحتش مفید است و وقتی که ما نماز میخوانیم 5 وقت 3 وقت نان میخوریم یک وقت ورزش هم لازمی است. اگر ما میخوایم زندگی خوب داشته باشیم. چی نظر داری استاد؟ من نظر خوب است. در پشتو بگوین امیره. مسابقاتی که گذشت چی کردین؟ چی دستاورد داشتین؟ مسابقاتی که ما دین روز داشتیم مسابقات تحت نام رویای صلح آرزوی دیرینه بود که در بخش حرفه‌ای برگزار شده بود. مسابقات 8 وزن از بچه‌ها بود و 3 وزن از دخترها که یکش خودم بودم و در یک بخش هم شبنم جان بودن که ما تونستیم در مسابقات پیروز شویم. در مسابقات حرفه‌ای بود و کپ قهرمانی را بگیریم. استاد شما نبودین؟ ما بودیم. هرچند من خیلی خوش هستم که ما حامی از برنامه بودیم انجمن ورزشی بانوان افغانستان و در مدت خیلی کم رشد بسیار زیادی ما کردیم و ما اونجا تشریف داشتم. نام شبنم جان؟ بله. این فکر میکنیم مربوط شما میشه ای بله. تقدیرنامه و مدال؟ جان میشه یک اول شدین؟ بله. در موی تای؟ بله در. چه قسم زدین نفر؟ خب طبعا هر ورزشکار که مثلا تمرین میکنه زحمت میکشه برنده شدن زحمت میکشه که داخل رنگ بره و برنده شود و با حریف بسیار حرفای خوب گفته بود برام با او خاطر من میخواستم انگیزه داده کنم ولی نشد دیگه. انگیزه بیشتر داده. بله زحمت زیاد کشیدم. در خانم باز میخواین چی شوین برنده شوین یعنی مثلا در آشپزی خواهرتون بگین من میکنم آشپزی؟ بله من تمام کار خودم میکنم. جدی؟ بله. چقدر خوب است. این در خانم ورزش در بیرون ورزش باید اول باز ما از یک فامیل ورزشکار است. تمام خانواده ورزشکار است. پدر جان مادر جان. پدر جانم بوکس کار کرده و مادر جانم استاد کلاب است و خواهرای من. واو. ما میخوایم که یک ما و شما یک مسابقه را پرتیم. چی نظر داری؟ مسابقه خوردن. مسابقه بوکس و لگد. شیر احمد یک اندازه جور کو. نه بیادر قضیات زد نه. اینه یک اندازه. 4 دانه با کل ما. هر کس زود تمام کرد. اونم برنده است. باز یک کلانش نصیبمون میشه. صحیح. یه بار در پالشی از گوته خوردش استفاده کنی. آفرین شیر احمد چقدر تو هوشیار هستی. چی خورده بودی در طفولیت؟ شیر مادر. خب ماشاءالله آفرین. شیر مادر لازمی است که به اطفال خود تا سنی که دکتر صاحبا توصیه میکنن. ترقه سن چی دکتر صاحبان وای زین مورگان دی چې خپل ماشوم زر ده شودو څخه لري کوي بیلې دفتر د وچ راوړي ځان به دکتر دو کلنی پوری دکتر صاحب وی 2 کلنی پوری آماده باشین. چای گرم کشید احمد که سرد است من که باز ما گلونم بند نمان ببخشید. ونی سگیر است. بیا پارتو زمین. بس. خب آماده هستین؟ نه استاد نیم کرده بود در جان ما میزد نمیمانم. شیر احمد بگو 3 2 1 تا آماده هستین؟ بله. 1 2 3 با امیر خورتش کردی باز برنده هستیم تا وقت نه. خب
ما تمام شد. اول در شد دویم شد پامیره. است امیر نیست چای است. تمام شد. او تو خواستو هم از دیگه. تمام شد. اول دوم پامیر سوم تمام شد. استاد چی کردی؟ جیبت انداختی؟ ما شما اول خلاص شد. من از شما تو کدوال خورده بودم. جدی؟ نه جیبش انداخت نیمش خورد نیمش جیب. باش که با استاد چای دور بود به خاطر بیچاره شاید دارم میگه چای یکی بتر. نه یعنی دخترای افغان قهرمان هستن در هر بخشی که باشه، هر تمرینی که باشه. تشکر. درس باشه. دخترها ماشاءالله تیم رباطی که ما شما قهرمان شدن رفتن. بله. کل دنیا را گشتن. مثلا دیگه کدوم تیم فوتبال ما شما بیشتر دنیا را گشتن، مثلا در تکواندو، مثلا در بوکس نبودن، فکر میکنم کم بودن. در بخشای دیگه بیشتر بخشا دخترها نشان دادن و قهرمانی خودن. ما باور داریم، اعتبار داریم سر اینا و این حقشان است که ما تشویقشان کنیم تا هر حدی که میتونیم همکارشان و باید گفتم در بخش مویتای هم در واقع بانوان بسیار عالی داشتن، چون در پارسال پیرارسال 2 سال قبل از مسابقات بین المللی ما مدال در بخش بانوان مدال طلا داشتیم، مدال نقره داشتیم، مدال برنز داشتیم که نه برای رشد بانوان بسیار خوب بوده. بدون شک خوب است. در هر بخش دخترها فعال هستن. نام خداشون. کیک چطور بود؟ دلتان بود؟ بسیار خوشمزه بود. دستان درد نکنه. تشکر. او را بگوین سرتان درد نکنه به خاطر کلاه میپشمش. کیک البته از آرد سوجی تیار شده بود. از آرد سوجی تیار میشه اما اون دیگه طریقه داره. از چی؟ از آرد سویاست. سویا بسیار مفید است برای اطفال، برای ورزشکارا و به این خاطر امروز ورزشکارا بود. باز من خواستم که کیک آرد سویا جور کنم. نام خدا. نام خدا. ما بعدشان اول گفتم سویا جور میکنین رویا خفه نشن. بعدی رویا جور میکنن بخیر ان شاء الله. بسیار تشکر. خیلی خوش آمدین. اگر استاد چیز گفتنی دارین بعد دوستایتون بفرمایید. تشکر. ما دوستای خود ایرو میخوایم که ورزش بکنن، زحمت بکشن تا ما آرزوهای خود برسن. ان شاء الله که برسن. ما مو جمله اول بازم تکرار میکنم. اگر خوشی میخواین، پول میخواین و سعادتمندی میخواین، ورزش کنید. تربیه خیچاره خکلش په الله ممل شه د خدای په امان زموږ خپرونه په دریا کې کتلی شي، تکرار هم کتلی شي، نور خپرونې پخوانۍ هم کتلی شي، په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. نو کوشش وکړئ چې دریا له ځان سره ولرئ په ټلیفون کې. ډېر ساده دی. تاسو چې لاړ شئ دلته ولیکئ دریا ډاټ نېټ په سفري کې. دغه سفري ته چې دننه شئ دلته ولیکئ دریا ډاټ نېټ د پورته ادرس کې که نه دریا واځېږي. بیا تاسو وایئ چې ما استفاده کوي د اپلیکیشن په صفت. تاسو بیا پې کلیک کوئ یو کلیک کوئ نو بالاخره هغه ستاسو په ټلیفون کې دغلته واځېږي. نو تاسو دریا څخه کولی شئ چې ډېر په راحته توګه داسې چې پکې دننه شئ دا د تاسو ټول شیان ښیي لکه ټلویزیون غوندې ټول شیان تاسو ته ښیي. او دغه چې اوس راشي زما انټرنټ ګل نه ده او زه به تاسو ته لمر ونیسم. لمر ټلویزیون دا د لمر ټلویزیون څخه پلی کېږي. یو خپرونه ده پکې دا ده. د خدای په امان ښه شپه.